منلې د یو سکول پر مشکلات باندې غږېږو خصوصا زموږ په سرانانو کې چې کوم مشکلات دا وخت زموږ په ښوونځیو کې سرښوونکي او زده کوونکي ورسره مخامخ دي د هغو یاداوري دا خو چون ټرینینګ دی په ټرینینګ کې هر د کمیونټي ممبر یا غړی چې دی پوس ولي هغه ته خپل ذمہداریان وښودل کېږي خو ځینې شیان چې دي چې کومتات هغه په کمیونټي باندې نه حل کېږي هغه په دفتر حل کېږي نو دفتر ته دا د دغه ټرینینګ څخه موږ استفاده کوو د دوی ته دا خپل شیان وړاندې کوو او تاسې به هم خبر شئ چې زموږ په ښوونځیو کې کوم مشکلات شته اول ما خپل زموږ ګروپ چې کوم وي ګروپ چې خپل په ذهن جوړ کړي دي زموږ په ښوونځیو کې دا ستونزې دي اول زموږ په ښوونځیو کې د اوبو جدي ستونزه په دا یو شي باندې تاسې هم خبروم دوی 3 بوره سوسایټي یو په 9 نمبر په سرخاب کې وي 2 په چاري کې وي د اوبو برمې په کار دا ده موږ اوبه لرو زموږ په کیم کې چې ماته په ټانکر رانیسي یا مقصد ماته پوس ولې د بل ځای څخه راوړي اوس هغه د ټانکر اوبه هم بندې کړې په کار دا ده چې سوسایټي د هغه په یوازې کې په هر سکول کې کوچنی بور وي اوس د شمسي دور دی که نه بجلي دونه مشکلات نشته د هغه پر یوازې کې چې په سرانانو د 15 څخه یې واخله تر 12 موږ د یو سکول خبره نه کوو نه د یو د دې ټولو خبره کوو روښانه مهرباني که چیرې بور ونه ورسېږي هغه پیسې دي د اضافه کې د کال په جریان کې د کال په پای کې به انشاءالله په اضافه پیسو باندې بور وورسي خود بل کېږي مقصد زما صرف اغسته یاداوري ده ته د یادول دي دوی وایي په سرانان کې اوبه نشته په سرانان کې اوبه شته تربوز برمه چا نه ده وړي د بټریزي مځکه او د دې مځکه بېله فرق راځو بل زموږ د نن ټولګي څخه تر 12 ټولګي پورې د کتابو او کرتاسي جدي ستونزه د کتابو ستونزه یونیسیار وایي چې دا په موږ پورې تړاو نه لري دا په حکومت پاکستان او افغانستان پورې تړاو لري بالکل دا ماده دا کتابو نقطه ایسته کوي خو دوی بیا وایي چې موږ د اول سیمه تر 8 سیمه پورې کرتاسي کار دغه د سپورټ کوو د زده کوونکو خو موږ وایي هیله مو دا ده چې موږ کډوال یو زموږ بچیان خلک په بټیانو کې خښته وي که چیرې د دغه په یوازې د سټیشنري کومک راسره وشي چې په 9 10 11 12 زده کوونکو ته کتابچې او پنسل پاک او دغه شی ورکړل شي دا به ډېره زموږ د تعلیم کې مؤثر تمام شي راځو درېیم په هرې ښوونځي کې یو کمپیوټر لیب ته ضرورت شته اوس دلته کمپیوټر لیب شته د اجپپل په ښوونځي کې کمپیوټر لیب شته مګر په 23 په 14 په 22 په 14 په 12 کې نشته په کار دا ده چې یونیسیار او سوسایټي زموږ سره ډېر مهنت کړی موږ د سوسایټي او یونیسیار حکومت پاکستان د هر ادارې چې د یو پنسل کومک راسره کړی موږ په ودانوي خو په کار دا ده چې موږ په 9 سم کې یو سبجیکټ یا یو مضمون د کمپیوټر په نامه لرو مګر موږ د سمپل په توګه په ښوونځي کې زده کوونکو ته کمپیوټر نشو ښوولی چې دا کمپیوټر شته په کار دا ده چې د زده کوونکو په تناسب باندې د زده کوونکو پر سطح باندې پوس ولیا هغوی ته د کمپیوټر د زده کړو اسانتیا برابره شي څلورم په هرې ښوونځي کې د درسي موادو ضرورت دی د درسي موادو څنګه ضرورت دی دلته موږ ریسورس روم لرو په هغه شانتي نه دی لکه کوم چې زموږ د زده کوونکو په درس کې ګټه کوي اوس په 9 سیم په 8 سیم کې چې دغه دوی دغه ځای پرې مرسته کوي اوس د اوبو معادله ده موږ زده کوونکي په هوایي زده کوي نه اوبه لیدلې نه اکسیجن لیدلې نه هایدروجن لیدلې خو په کار دا ده چې په هرې ښوونځي کې که 23 دی که 12 دی که 15 دی که 14 دی که 14 دی که هر ښوونځي د هغو دپاره پوس ولې د درسي موادو دغه اوس تېر شوی دی په نوي کال کې مقصد که دا ضرورت پوره شي دا به د زده کوونکو پر زده کړې باندې ډېره ګټه ولري او بل پنځم په هرې ښوونځي کې وښوونکو ته موږ ته دوی ټرینینګ راکوي د پایټ د ادارې تاسې به لیدلي کله 20 ورځې کله 15 ورځې کله 10 ورځې ما دا خبره یو وخت کې وکړه نظر صاحب راته وویل دا ستا نظر دی مقصد د نورو نظر به نه وي خو زه خپل نظر وایم زما نظر دا دی که چیرې د دغه ټرینینګ مصارف دوی پر ښوونکو کوي پر چای پر بسکوټ پر فلانه پر پستانه کوي خو زه وایم که د دغه ټرینینګ په یوازې کې موږ ته په پري ټیم کې ښوونکو ته په 15 ورځې ټرینینګ نه زده کېږي
په 10 ورځې چې اردو انګلیش نه زده کېږي موږ وایو که په پري ټیم کې د ماښام د خوا څخه موږ ته یو لوکل ټیچر چې هغه استادانو سره کار وکړي نه د زده کوونکو سره دغه استادانو سره نو بنیادي به د ښوونکو ستونزه حل شي سهار به نه په ښوونځي کې ټرینینګ وي چې 15 ورځې په رسمي وخت کې چاته سبق ووایه دغه دوبی موږ ډېر سخت تکلیف هم کوو هلته به مکتب و بیا به راتلو دغه راځو بل شپږم د سکول ایسمسي هر سکول منجمنټ کمیونټي لري د هغه څه وروسته یوه د ایسي کمیونټي ده چې دا موږ تاسو د ایجوکیشن کمیونټي ده خو یو شی دا دی زما سره کمیونټي شته زه د ایجوکیشن کمیونټي شته خو اختیار نه لري دا یو شی کمیونټي اختیار نه لري پکار دا ده چې کمیونټي ته د ایجوکیشن کمیونټي ده که د سکول کمیونټي ده دې ته باید اختیار ورکړل شي دا اختیار زه نه وایم چې د دفتر د دې مشکلات جوړ کړي خپل شخصي غوښتنې وکړي یا د کمیونټي چې هر کار کیږي په هر سکول کې خصوصي په هغه کې د کمیونټي باید واخیستل شي د هغه کار دغه وکړي اول زه اوس یو مثال درته راوړم شاید زما په سکول کې پې نه یې کړي 14 کې نه دي کړي په 14 کې زه د سرانام خبرم چې په بل د اجازه خان خو د نه خبر دا نوې کار چې شروع کېدی سره چا سلا وکړه ته یې کښېنوله چا تا ته یې وویل چې دغه ستا ذمهواريانې دي یا نه پکار دا ده چې هر کار کېږي باید د کمیونټي سره سلا وشي زما نظر دی وینې زه صرف هغه بیا چې څوک مخالف اوس ورته زما هم نظر دا دی 10 کاله مخکې مې هم دا ورته ویلي 8 کاله مخکې مې هم دا ورته ویلي چې ستی دپاره نه راځو د دغه د مهاجرو د بچیانو دپاره یا د معلمانو دپاره سرمعلم دپاره اوس مې هم دا شعار دی که دوی دغه اختیار ورنکړي داسې اختیار نه چې زه کاغذ غلا کړم یا یوسم یا فلانی وکړم یا زما بیا حضور نه دوی کوي نه به دوی کوي هغه اختیار چې زموږ کم کمۍ زموږ کم ضرورت دي زموږ کومه مجبوري هغه به دوی رعایت کړي ان شاء الله دا د ټولو نظر ښه بل راځو اووم زموږ په سرانام کې یو مسله ده زه بیا یادوري وکړم د اجپوپل واسطه زه اجپوپل وایم ځکه زما انډیوال دی ورور د ده یو ورور پر دغه روډ باندې شهید شو او تاسې دا د حاجي صاحب څخه نیولې تر دغه پورې ټول شهیدان یې چار کال ته یو دوه ماشومان د موټر خوراک کوي یا انګورجوش دي یا بچي هر کال زموږ غیر حاضري چې ده چې په ښوونځي کې کمیږي وجه یې څه شته وجه یې ټول غربت دا نه چې یونیسیار یا سوسایټي یا نور ادارې موږ ته ماشومانو ته پیسې ورکړي یا د هغه ماشومان چې دا وخت د ډېر غریبان دي دوی ښوونځي پرېږدي او د هغو دپاره د سکیل یا هنري زده کړو دغه اسانتیا ورته برابره شي هغه چیرې یا په ښوونځیو کې یا د ښوونځي څخه برګرده نه چې په سوونو ته هغه کوم چې څوک ډېر مجبور وي د ښوونځي تر څنګ به د یو هنر هم زده کړي اوس ایډیو پروګرام شته مګر هغه د ښوونځي د زده کوونکو دپاره نه دي هغه د 15 کاله ته ورته وایي یعنې دغه زموږ د ښوونځي د ماشومان راغلي زما په ښوونځي کې د حاجي معصوم زوی موټر ومړ شو په 23 کې ووله په 14 کې ولیدي په 14 کې ولیدي اته انجونې زیاته د پلارو سره په سوري په پټیان کې کار کوي زه وایم چې انوچار جامع سوسایټي ځکه موږ یو زموږ دغه دماغ لږ سره پرېږدي او بل نظر محمد استاد چې زموږ سره د سوسایټي مسؤل دی ناست دی په کار دا دی چې په راتلونکي میټینګ کې دوی چې کله یونیسیار سره کښېني د نوي کال پروجیکټ دوی سره دغه کوي یا فصل کوي یا کوم پلان چې نیسي د هغو دپاره که چیرې د دغو ماشومانو سره دوی څه ناڅه کومک وکړي انشاءالله دا زه ګرنټي ورکوم چې دا زده کوونکي غیر حاضرین صحیح ماشاءالله مننه